یا به د پښتون قام بیداروو یا به په خپله د تل لپاره د مرګ په خوب ویده کېږو. خو شاتګ زموږ په قاموس کې ځای نه لري. موږ د تاریخ د پاڼې خلک یو. یا به راپاڅېږو یا به عزت سره ختمېږو. په ورځ پلټنې څېړنې مطالعې او زحمت کاږو تر څو د پښتو د ژبې هغه ستر حیثیت د ټکنالوژۍ په برخه کې نور هم لوړ کړو، لکه AI برخه کې، ګوګل ترانسلیټر برخه کې، یوټیوب برخه کې، نورو کپشنونو کې، نورو پروګرامونو کې، ټویټر او د نورو کې. دا د صحنې تر شا ډېر زیات کار غواړي. نو زه او زموږ ټیم دې برخه کې ډېر شدید کار کوو ګران افغانانو. خیر د سوشل میډیا نه لږ زره لرې یاستو او تاسو ته د محترم مشر استاد حکیم الله نورزي صاحب ډېر یو ارزښتناکه اثر در پیژنم ګران افغانانو. واقعا ارزښتناک اثر دی. الماني انګریزي پښتو قاموس. یعنې څه معنا په ده باندې ډېر زحمت ویستل سوی. یعنې دا معنا که د یو پښتون لاسه دا ورسي کولی سي چې په خپل کور کې هم انګلیسي زده کړي هم انګریزي په یو کتاب واسطه، او که د الماني لاسته ورسي المانۍ کولی سي چې هم پښتو ترې زده کړي هم انګریزي، او که د انګریز لاسته ورسي انګریز کولی سي چې هم الماني زده کړي هم پښتو. چې ډېر مثبت او ډېر ښه او ډېر ستر کار یې کړی دی. دغسې پښتو ژبې ته خدمت او زیار باسې ګران افغانانو. موږ د صحنې تر شا ډېر زیات کارونه لرو. خیر ده که سوشل میډیا کې کمرنګه وي، بې د هغې نه خلک خو بګیل شوي دي، خو پار تقدیر کمرنګه نه یو. که ضرورت سو بیا به ښکاره کېږو، بیا به راځو، خو ټول کنټرولوو، ټول ګورو. انشاءالله دغه پروژه ختمه کړو، ډېر به خوشحاله سئ او د پښتو د ژبې حیثیت به ډېر لوړ سي. دا ژبه په هر چا حق لري، په تا، په ما، په نورو.